د پناه غوښتنې ارزونه او څېړنه. ستاسو له مرکې وروسته لویه کمیساري ستاسو د پناه غوښتنې ارزونه یا بررسي کوي. دوی به دا کنټرول کړي چې آیا ستاسو په خپلو څرګندونو کې څومره رښتیا ناست او یا په خبرو مو څومره باور کیدای شي. آیا ستاسو غوښتنه د ژینیو کنونسیون د کډوالۍ اړوند معیارونو سره سمون خوري او که نه. که چیرې ستاسو څرګندونې د باور وړ وګڼل شي، نو بیا د لویې کمیسارۍ مامور کارکوونکي دا ارزوي چې تاسو خپل هیواد په رښتیا د لاندې دلیلونو لپاره پریښي دي چې تاسو له ځورونې او څارنې څخه په رښتیا ویر درلوده. ستاسو د ملیت لپاره، ستاسو د نژاد لپاره، ستاسو د مذهبي او سیاسي عقیدې یا ګروهي لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو یو ځانګړی ټولنیزې ډلې سره تړاو لرئ. د لویه کمیسارۍ دغه مامور کارکوونکی چې ستاسو پناه غوښتنې د څېړلو مسؤلیت په غاړه لري، د لوړو زده کړو د پناه غوښتنې په چارو کې د تخصص لرونکي کس دی. هغه د پناه غوښتونکو د اړوندو هیوادونو د حالاتو په اړه هر اړخیزه پوهه او خبرتیا لري. دغه کس به ستاسو د وړاندې شوو اسنادو د رښتینولۍ او موضوع سره د هغو تړاو تر څېړنې لاندې نیسي. هغه به د هر اړخیزو بشپړو معلوماتو پر بنسټ ستاسو څرګندونې ستاسو په خپل هیواد کې د روانو عمومي حالاتو ته په کتنه کې ارزوي او څېړي. د څېړونکو یوه ډله ستاسو خپل هیواد کې ستاسو حالت او د بشري حقونو وضع له نږدې څاري. سیاسي حالت او د بشري حقوقو وضعیت هم له نږدې نه څاري. د څېړونکو دا ډله به د کمیسارۍ له اړوند کارکوونکي سره ستاسو د دوسیې د څېړلو په برخه کې مرسته کوي. هغوی به ستاسو د سیمې په اړه بشپړ معلومات ورکوي چې ستاسو خبرې به ورسره همغږۍ کوي. د کمیسارۍ اړوند مامور کارکوونکي هڅه کوي چې ستاسو د دوسیې په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. کله کله د زیاتې پلټنې له کبله د چټکې پریکړې کول شونې نه وي، نو په دې صورت کې کیدای شي تاسو خپلې پریکړې ته په میاشتو انتظار وکړئ. له همدې امله په دې اړه اندېښنه مه کوئ. د کمیسارۍ اړوند مامور کارکوونکي چې له تاسو سره انټرویو یا مرکه درلوده خپله پریکړه د خپلې څېړنې سره خپل کاري امر ته وړاندې کوي. هغوی هم بیا د پریکړې محدودیت او سببونه ارزوي. که چیرې پریکړه د آمر لخوا ومنل شي، نو بیا لاسلیک کوي او لوی کمیسار یا د هغه مرستیال ته یې وړاندې کوي. په دې ډول وروستۍ پریکړه لوی کمیسار کوي.